د لغمان ولایت مقام په نوښت د دغه ولایت مقام راستیال د کلی او پراختیا پوهانې کډوالو اوبو او انرژي رئیسانو د رسنیو لارې ولسته د یو خبري کنفرانس لارې د خپل تر سره کړو فعالیتونو او لستراوړنو په اړه معلومات ورکړل. دغه ولایت مرستیال ولی وایي په تیر 1403 کال کې د څه د پاسه 1 میلیارډ افغانیو پر ارزښت دغه ولایت په بیلابیلو سیمو او برخو کې اتیا پروژې پیل کړې وې. دا وایي دوی د ټولو پروژو چارې څارلي او خلکو ته یې په بیلابیلو برخو کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د لغمان مرستیال همداراز په دغه کال کې د ترافیکو پاسپورت ټولګټو چارو ریاست د تلې او ځینو نورو برخو لارې د کافي اندازه عوایدو د راټولولو او دولت بودیجې ته د داخلولو خبره کوي. په 1403 مالی کال کې په لغمان ولایت کې اتیا پروژې په بیلابیلو برخو کې د فلان لاندې وي چې په هغه کې 52 پروژې دا تکمیل شوي دي او 14 پروژو کارونه اوس مهال هم روان دي. مولوي اختر محمد مزمل د لغمان مرستیال ولی د کلیو پراختیا او خرولۍ رئیسانو هم ولسته د حساب ورکونې په دغه کنفرانس کې د خپل تر سره کړو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل. تقریبا 12 بابا موږ شبکې جوړې کړي چې د هغې نه اندازتن 6,000 کسان ترنه ګټه اخلي او د باندې مصرف تقریبا 50 میلیونه په مصرف راغلی. هوایي سیدي 102 میلیونه عواید مو راټول کړي دي چې تقریبا 70 میلیونه د ښار په غټو او وړو پروژو باندې مصرف شوي دي. په همدې حال کې دغه ولایت د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له پاکستانه په جبري ډول راستنه شویو کډوالو لپاره یې خدمات وړاندې کړي او ځمکې ورته ټاکلي چې ډیر ژر به ورته نمرې وویشلی شي. پوهنې ریاست مسؤلین بیا د پوهنې په برخه کې د پام وړ خدماتونو د ترسروي خبره کوي. هغه اجباري مهاجرین چې د ګاونډي هیواد څخه راستنه شوي دي هغوی لپاره څه د پاسه 9.5 جریبه ځمکه نور هغه سکیج کوم مراحل چې ابتدایي د هغه ترسره شوي دي مهاجرینو ته دغه د ځمکو د ویش لړۍ هم انشاءالله پیل شي. د امارتي بودیجې څخه د 26 بابا ښوونځیو ترمیماتي چارې بشپړې شوې دي. د همکارو مؤسساتو په مرسته د 15 بابا ښوونځیو د ترمیم چارې پر مخ روانې دي. زر به ګټه اخیستنې ته وسپارلی شي. په دغه کنفرانس کې دغه ولایت د اوبو او انرژي ریاست مسؤلین بیا په تیر کال کې د بیلابل ډول فعالیتونو د ترسروي او اوبو لګونکو ته بیا د میټرونو د لګونې خبره کوي.